بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه بېرته ایم اس پاډ راپورته کوم چې کله مې راپورته کړي راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم چې کله مې کلیک وکړي دا راغلی درته په تېر درسو کسي سپیکر و دا دوه مو وویل یو مو کلیپ بورډ وویل بل مو چې وویل فونټ مو وویله نن راځو دلته چې شته پاراګراف ته په پاراګراف کې اول راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه دا شروع کوم دلته لیکلي مینې وای بولټس ځکه راسم ورته ګوره مینې دې ځای کې څخه ورته لیکم چې مساوي رینډ کوس کلاس او باندې مې کړه انټر مې کړه دا لیکنې مې ولیکله اوس راځم ورته ګوره دغه ټول چې کوم انتخابوم چې کله دې انتخاب کړه اوس راځم ورته ګوره بلته پر دې بولټس باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ اوس دلته وایي ته که وغواړې چې یاره زه د پاراګراف په سر کې کومه علامه ورکوم دا علامه ورکوې دا ورکوې دا ورکوې وینې دلته زموږ سره مختلف علامې دي وایي هر علامه چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړې هغه به درته راسي اوس زه راځم ورته ګوره دا صحیح علامه ورکوم کلیک پر کومه مرکز راځم ورته ګوره مینې دا لیکنه ورته ګوره دلته زه انټر کړم چې کله دې انټر کړې ورته ګوره برته هغه علامه ورکول شوله که انټر کړې ورته ګوره بله علامه ورکول شوه دې څخه بله علامه ورکول شوه دلته زموږ سره پاراګراف چې بندېږي چې خلاصېږي په انټر باندې چې انټر دې کړې دلته پاراګراف تش کېږي برته خپله باندې سي ختم سي سو بارون دلته وایي کومه علامه که چیرې دا علامې دې په کار نه وي نورې علامې ورکړه راځه دلته کلیک وکړه ورته ګوره دا علامه ده دا د وینې مختلف علامې پرتې دي هر علامه چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړې او که دې چیرې دا علامې خوښې نه وي ته غواړې چې یار دا بولټسونه زه نه ورکوم زه غواړم چې اضافه نور بولټسونه ورکوم نو بیا به راسې ورته ګوره دلته لیکلي وایي ډیفاین نیو بولټ پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله یې کلیک وکړې اوس دلته زموږ سره درې شیان دي اول چې دی سمبول دی دویم پیکچر دی دریم چې دی فونټ دی سمبول چې دی دلته زموږ سره مختلف سمبولونه نور پراته دي سمبولونه مخکې ویل د علامې ته ویل کېږي اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم سو دلته ورته ګوره زموږ سره مختلف سمبولونه پراته دي رقم ډیزاینونه پراته دي وایي کوم یو ورکوې دا ورکوې دا ورکوې دا ورکوې کوم ډیزاین ته ورکوې چې هر ډیزاین دې خوښ کولی چې هغه ډیزاین وله ورکړې هغه رقم علامه ورکړې او که دې چیرې دا خوښ نه وي غواړې چې مثلا نور علامې وله ورکړې پر راس ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې پر دې ځای کې ورته ګوره زموږ سره چې پر هر یوه کلیک وکړې اوس که په دې باندې کلیک وکړې په دې کې دا رقم سمبولونه فونټسونه پراته دي که پر دې باندې کلیک وکړې په دې کې دا رقم ډیزاینونه پراته دي که پر دې باندې کلیک وکړې په دې کې دا رقم ډیزاینونه دي خو دلته زموږ سره مختلف ډیزاینونه پراته دي هر رقم ډیزاین چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړې هغه رقم علامه چې کېږي درته راځي او که زه وغواړم چې یاره زه غواړم همدغه علامه ورکوم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې باره یې اوکې کړه چې اوکې دې کې ورته ګوره وینې د علامې راغلې اوس که ته وغواړې چې دا زه غواړم چې رنګ وله ورکړم غټوم یې معنی ښایسته کوم یعنې چې خوندوره سي سو نو بیا به راسي پر دې فونټ باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي رابسې ورته ګوره دې ځای څخه به یو څه بیا غټ کړې ته وغواړې چې مثلا کې غټ سي څونه اندازه مثلا دونه اندازه یې غټومه دا دې غټ سو بولډه یې بولډېږي او که راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه رنګ ورکړې سور رنګ دا سور رنګ بله ورکړم که راسي ورته ګوره وینې انډرلاین وله ورکړې انډرلاین ته رنګ ورکوم سره کم یو دا شی رنګ وله ورکوم که یې بل انډرلاین ورکوي کولی چې بل انډرلاین ورکړي بار راسم اوکې کوم چې کله دې اوکې کړي سو اوکې کړي چې اوکې دې کوي ورته ګوره دا علامه ورکول سو ګوره وینې دا د لاس علامه ورکول سول خو هغه مې غټه مو کړه خوندوره مې کړه ښایسته لاندې انډرلاین ورکړي دا ټول علامې چې کې ورکول سولې اوس دغه علامې چې ما وله ورکړې که سي سپیکر دې ورته ګوره مینې دلته دا لیکنه ورته ګوره دې خواته ده دې خواته دې ورته ګوره نه کې غیر منظمه دا لیکنه راغله نو که ته وغواړې چې یاره دا لیکنه دې منظمه سمه دې سي نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې ډیفاین ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې دلته الیجمنټ کې ورته ګوره لیفټ دی ته به راسي یا به سینټري باندې کلیک وکړې یا به رایټ چې کله یې کلیک وکړې اوکې که چې اوکې دې کې ورته ګوره وینې هغه به چې شي سمه به سي هغه علامه ورته اټومیټیک خپله چې شوه سمه شوله اندازه یې ورته ګوره دا خوندوره شوله او که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې بېرته راځم دلته کلیک پر کوم سو دا رالې دلته سمبولونه دي مختلف ډیزاینونه ورکول کېږي دا رقم علامې دي او دلته فونټ دی فونټ خپله دا دغه ته ویل کېږي دغه د لیکنې اندازې ته ویل کېږي که ته وغواړې چې زه دغه لیکنې ته دغه لیکنه بخښنه غواړم دغه سمبول چې مې راخیستی دی که وغواړم چې دې ته زه رنګ ورکوم ډیزاین ورکوم ښایسته کوم یې سو دې ته ویل کېږي اوس نو په مابینځ کې پیکچر دی پیکچر بیا داسې کار کوي سو که ته وغواړې چې یاره زه د دغه علامې پر ځای باندې یو عکس ورکوم نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې ورک آفلاین ته به راسې پر دې باندې به کلیک وکړې اوس وایي عکس چیرې پروت دی وایي چې هر ځای پروت دی کولی چې هغه عکس راواخلې زه به راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه یو عکس به راواخلم زموږ سره به عکسونه چیرې پراته دي دلته ډیسکټاپ باندې به کلیک وکړم لاندې به راسم سو مثلا دا عکس دی پر دې باندې کلیک وکړه اوکې که چې اوکې دې که سو دې ځای څخه راسه ورته ګوره چې که یا راځم ورته ګورې دې ځای څخه کلیک ورکوم ورک آفلاین ته راځم یو بل عکس ورکوم چې دا عکس وله ورکوم اوکې که چې اوکې دې کې راسه دې ځای کې چې که اوکې چې اوکې دې کې ورته ګوره وینې هغه دی ورکول سو دا یو عکس دی سو داسې مختلف عکس چې سو ورکول سو دې ځای کې څخه دلته چې سو انتخاب سو سره په خلاصو نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره استعمالیږي او درته رابسي او که نه ورکوې د علامې نه ورکوې نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي نن
نن باندې کلیک وکړه څه شو علامې ټولې چې کېږي خرابېږي او د منځه وړه کېږي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم څه شو د چې ډیفاین نیم دی اوس دلته لیکلي وه چینج لیست لیول دا بیا داسې کار کوي ګورئ که زه چې راسم ورته ګوره دا لیکنه ختموم زه دلته ورته لیکم وایم کمپیوټر پر دوه قسم دی یو چې دی کمپیوټر پر دوه قسم دی یو چې دی هارد دی او بل چې دی سافت دی څه شو او برته ډیوایس دی پر دوه قسم دی یو چې دی انپوټ دی انپوټ او بل چې دی آوټپوټ دا دی اوس زه راځم ورته ګورم وینې دا چې کوم انتخابوم یې دا د انتخاب مې کړ باره زه راځم ورته ګوره دلته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې یو علامه ورکوم چې کوم علامه دا علامه مې ورکړه اوس زه وایم یاره کمپیوټر پر دوه قسم هارډویر او سافټویر دی راځم ورته ګوره دغه د کمپیوټر چې دی دغه هارډویر سافټویر دا دواړه انتخابوم څه شو چې کله مې دواړه انتخاب کړم بیا راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې چین لیست ورته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا ورته ګوره د جزئیات شوله او که زه وغواړم چې انپوټ آوټپوټ د چې دی د ډیوایس جزئیونه دی راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې چین لیست ورته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا مې د ډیزاینونه کړ څه شو اوس کمپیوټر چې دی پر دوه قسم دی هارډویر سافټویر دی ډیوایس چې دی پر دوه قسم دی انپوټ آوټپوټ دی دا پر دوه قسم دی دوام پر دوه قسم دی عموما اړوي جلا جلا چې دی معلوم دی او که زه چې راسم ورته ګورم دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې دلته راځم ورته ګورم چینج لیست ورته اوس که تو غواړې چې دغه انپوټ آوټپوټ یې نه کې دې خوا ته هم راسي نو بیا به راسي پر دې باندې کلیک وکړه پر دې باندې دا چې هر څه ښکته راځي دغونه که دا شیش کېږي دې خوا ته کېږي اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګورې دې خوا ته شو نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره مو چیچکو استفاده کوئ او درته راځي دا د چیش کار دی د چینج لیست لیول کار دی عموما او که چیرې لیکنه نه وي سوي عموما چینج لیست لیول چیش کېږي کار نه کوي دی په هغه صورت کار کوي چې لیکنه سوي که چیرې لیکنه نه وي سوي نو د چیش کېږي کار نه کوي څه شو نو دا چیش کار و دا د بولټ کار و دا ختم سو اوس راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه دې ته دلته بیا لیکلي دی نمبرینګ اوس که تو غواړې چېرې د پاراګراف په سر کې زه بولټ علامه نه غواړم بلکې لمبر غواړم معنی حساب غواړم څه زه غواړم چې دا چیش استعمال سي باره زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه ورته لیکم مساوي رینډ شفت نیسم که اوس خلاص باندې مې کوي انټر مې کوي اوس کنټرول نیسم ای وم دا ټول انتخابوم بیا راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم زه غواړم چې ورته ګوره دا یو دوه درې دي دا د قوسو سره یو دوه درې دي ای بي سي ده غټ ای بي سي کوچنکۍ ای بي سي ده رومیا ده د وینې اوس چې شته ورکوه زه راځم ورته ګوره دا والا ورکوم اوس دلته درېږم ګوره ته څو ورسېده تر پنځه ورسېده چې انټر دې کوي شپږ راله چې انټر دې کوي اووه راله ورته ګوره خپل چش کېږي دا دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ ورته ګوره دا چې شوه استعمال شوله او که زه راسم ورته ګوره وینې برته دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې دا خو ورته ګوره دا استعمال شوله او که دې چیرې دا خوښ نه یې څه غواړې چې مثلا نور وله ورکړې زه غواړم چې دلته الفبې وله ورکړم یو بل ډیزاین وله ورکوم نو بیرته به راسي ورته ګوره دلته لیکلي دي وایي ډیفاین نیو نمبر فارمټ پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي اوس دلته که راسي ورته ګوره کلیک وکړې دلته ورته ګوره که تو غواړې چې زه الفبې ورکوم دا الفبې ورکولی سي بار دلته زموږ سره نور ډیزاینونه شته ورته ګوره ای بي سي ده اوس ورته ګوره دا فرست سیکنډ ترډ دا دی دا ورته ګوره 1 2 3 4 5 6 دا دی دا ورته ګوره فرست سیکنډ مکمل دی هغه شارټ کټ و د چې مکمل دی دا ورته ګوره وینې مختلف ډیزاینونه دي اوس که زه وغواړم چې یاره زه الفبې ورکوم نو راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې اوکې که الفبې به درته راسي او که چیرې وغواړې چې یاره الفبې نه ورکوم بل ډیزاین ورکوم راځم ورته ګورې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دې ځای څخه راځم ورته ګورې وینې دا حساب وله ورکوم اوکې که چې اوکې دې کې دا ورکول سو او چې هر یو دې په کار یې څه سو هغه چې کېږي ورکول کېږي بارون که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې ډیفالټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي کوم ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی شي انتخاب یې کړې بارون زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه الفبې مې انتخاب کړه که تو غواړې چې یاره دغه الفبې ته زه غواړم چې یو فونټ وله ورکړم مثلا غټ یې کړم څه سو نو باره دا فونټ دی پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې زه غواړم چې یاره دغه دې څه اندازه غټ سي چې دونه اندازه غټ سي دونه اندازه دې غټ سي او راځم ورته ګوره یو انډرلاین ورکوم چې کوم انډرلاین دا انډرلاین ورکوم راځم ورته ګوره یو رنګ ورکوم چې دا رنګ مې وله ورکړي انډرلاین کې مې یو رنګ ورکوم چې دا رنګ مې وله ورکړي بارې اوکې چې اوکې دې که څه سو اوکې که ورته ګوره دا دې ورکول سي ګوره وینې هغه لیکنه مې چې کړه رنګ مې وله ورکړه انډرلاین ورکړي ډیزاین وله ورکړي که چیرې نور ډیزاین رنګ دا شان وله ورکړم نو رابسې ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې رابسې ورته ګوره فونټ ته پر دې باندې کلیک وکړه او د دې ځای څخه زه غواړم چې نور اندازه یې غټه کړم دونه اندازه اوکې که چې اوکې دې که څه سو اوکې که دا اندازه به راسي هر څومره اندازه چې ته رنګ ورکړې ډیزاین وله ورکړې هغه دې کولی شي کې وله ورکړې
اوس که ته وغواړې چې دغه الفبې دې لږ هاخواته سي سو دې څخه دې مثلا هاخواته واوړې باره به راسي ورته ګوره دلته به کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې برته به ډیفاین ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې دلته ورته ګوره برته الیجمنټ کې چې شته لیفت دی ته به راسي رایټ یا سنټر دلته به کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې اوکې که چې اوکې دې ورته ګوره وینې دا چې څو نکې هاخواته ولاړې نو دا خپل په خوښ هر کوم ډیزاین ته ورکړه کولی شي ولور کې هغه به درته راسي سو دا د چې کار دی دا د عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او دا غس خروسته برته چینج لیست لیول دی دا برته هغه کیسه ده لکه دا وشم چې ولیکل سیسو هارډویر مازه کمپیوټر دی پر دوه قسم دی هارډویر سافټویر دی او ډیوایس پر دوه قسم دی انپوټ اوټپوټ دی یا کتی سي دی د اکثره وخت دغه چا جواب سوالونه په دغه مکاتیبو پانتونو کې دي سیسو چې سوالونه ورکوي مثلا اول سوال دی څو جزء لري الف دی ب دی جیم دی دال دی معنا څلور جزء لري دوم سوال دی څلور جزء لري سیسو هغه عموما د دې لپاره چې استعمال کیږي باره اول سوال دی څو جزء لري مثلا څلور جزء لري دوم سوال درې جزء لري څلورم سوال پنځه جزء لري دا عموما د دې لپاره چې استفاده کیږي درته راځي دا یو شی پر کټګوري باندې ویشي چې دغه پر څو قسم دی سیسو عموما د دې لپاره چې راځي او دغه څخه وروسته لاندې لیکلي وینې وسیط لمبرنګ ویلیوم اوس کار نه کوي دا په هغه صورت کار کوي چې ته راسې ورته ګوره دلته ودرېږه اوس دلته ودرېدلمه ما راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي وسیط لمبرنګ ویلیوم دا بیا داسې کار کوي اوس که ته ګوره دا حساب د څو څخه شروع دی د یوه څخه شروع دی نو که زه وغواړم چې دا حساب یې د پنځو څخه شروع سي د لسو څخه شروع سي نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه غواړم چې د څو څخه مثلا شروع سي د اووه څخه شروع سي اوکې که چې اوکې دې ورته ګوره څو شروع سو د اووه شروع سو هر څو اندازه چې ته ولا ورکړې سو دغسې شروع کېږي که ته وغواړې چې د یو شروع د دوه د درې څخه شروع سي هغه عموما چې کېږي شروع کېږي او که ته وغواړې چې هر حساب یې تر دا ځای پورې درې راسي بعد هغه دې برته چې سي الف ب شروع سي باره عموما ورته ګوره د دې ځای څخه وینې دا داسې انتخاب چې انتخاب دې کې ورته الف ب ورکړه چې ور دې کړي عموما دا چې کېږي راځي چې را هر ځای دې غوښتی حساب دې غوښتی بعد هغه چې نور انتخاب کې بل شی ورکول کېږي بعد هغه چې نور انتخاب کې بل شی ورکول کېږي باره په تا پورې مربوط دی الف ب ورکوي حساب ورکوي هر شی چې ته ورته کولی چې ول ورکړي هغه درته راسي خو دا چې دی عموما کټګوري حساب دی سیسو د هرې کټګوري کې چې ته ورکوې کولی چې ول ورکړي هغه به درته انتخاب سي او درته رابسي سیسو دا د دې لپاره چې استفاده کېږي سیسو دا خو د دې لپاره کار کوي راځم دغه څخه وروسته دریم ته چې ارټیکل دی ارټیکل داسې کار کوي ګورئ که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ اوس دا ورته ګوره دا چې دی ارټیکل دی دا داسې کار کوي زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې پین مې ولیکئ سیسو زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم دا په ارټیکل کې اخلم دا دې وایم اخیستی ما راځم ورته ګوره و مساوي رینډ قوس خلاص او باندې مې کوئ انټر مې کوئ اوس راځم بله صفحه اخلم کنټرول نیسم انټر وم بله صفحه مې راواخیستله دلته ورته لیکم چې پنسل چې ولیکئ سیسو دلته کلیک پر کوم ارټیکل کې اخلمه د دې کې لیکم مساوي رینډ قوس خلاص او باندې مې کوئ انټر مې کوئ کنټرول نیسم انټر وامه په دې ځای کې ورته لیکم چې بوک چې ولیکئ سیسو راځم دلته کلیک پر کوم دا هم په ارټیکل کې اخلمه د دې کې لیکم مساوي رینډ قوس خلاص او باندې مې کوئ انټر مې کوئ مثلا دا مې واخیستل سو اوس زه راځم ورته ګوره که دغه شنه لیک چې راغلی پر دې ارټیکل باندې د دې پر بغل باندې یو کوچنک علامه شته که نشته دغه علامه ده پر دې باندې کلیک وکړم دا بندوم راځم پر دې باندې کلیک کوم دا هم بندوم پر دې باندې کلیک کوم دا هم چې کوم بندوم اوس نو وایم وان پین چې دی خپل ځان ته ورته ګوره کټګورۍ لري او پنسل دانتې لري که زه اوس وغواړم چې یاره زه د پین بحث مطالعه کوم چې دا چې پکې لیکلي دي بر راس ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه پر دغه علامې باندې دا مطالعه کړه ټوله چې هر شی لیکلي ټوله مطالعه کړه کې منده یې برته چې کېږي بندېږي دا دې بند شو د پنسل د معلومه راس ورته ګوره دا ټوله مطالعه کړه کې منده یې بندېږي د بوک د معلومه راس ورته ګوره دا ټوله مطالعه کړه کې منده یې چې کېږي بندېږي نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سیسو دا کار کوي دا د چې کار و دا عموما د ارټیکل کار و موږ کولی شو دا ورته ګوره د ارټیکل لپاره چې استعمال وکړو یا یو څوک درته وایي چې یو خو دا خبره ده چې د ټول ارټیکلونه واخله بار تا ته مطالعه وساده چا چې راخلاصوي هغه دې راخلاصولی سي دغه په اړه دې معلومات ویلی سي برتې کولی شي باید نه کوي او یا یو څوک درته وایي چې تا مکمل کتاب جوړ کړی دی ته منځ کې د دې کتاب عنوانونه ماته پرنټ کړه چې تا چیش په اړه خبرې کړي سي سو نو رخص ټول په ارټیکل کې واخلې عنوانونه وینې په ارټیکل کې واخله باره پر اړ ومن جلا کلیک وکړه پر هغه علامې باندې کلیک وکړه هغه به بنده سي چې بنده سول عموما ورته ګوري دې لپاره باره تا کولی چې هغه ورته چیش کې ورته پرنټ کړي دا خو د دې لپاره استعمالیږي او دغه څخه وروسته راځم دې دوه ته ځکه راسم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې مای بوک مې ولیکئ سیسو دا راله اوس زه راځم ورته ګوره زه وایم دا مای بوک دې لږ دې خواته سي نو راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم ورته ګوره مینې لږ دې خواته چې دی روان دی چېرته اندازه ته بیا کولی کېږي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دورې سیسو دا دی که پر دې باندې کلیک کوې مخ تک کېږي که پر دې باندې کلیک کوې چې کېږي شاتګ کېږي
هر څونه چې ته مخ ته بیا ورته ګوره مخ ته ځي کې شاته بیا ورته ګوره کې شاته ځي کې خرابه دا لیکنه ورته ګوره عموما یې کولی برته چې کې خرابې کې سیسو دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته دا دوه چې دي دا یو چې دی ورته ګوره دا چې دی لیفټ ټو رایټ دی او دا چې دی رایټ ټو لیفټ دی. که چیرې ته وایې چې یاره زه یو لیکنه کوم په انګلیش باندې لیکنه کوم خو په انګلیش چې لیکنه کوې پر دې باندې ودرېږه بس په لیکنې ته دوام وله ورکړه. او که چیرې یو لیکنه ته کوې په پښتو یې لیکې یا پښتو وي انګلیش ګډ وړی وینې لیکنه ګډ وړی نو بیا به راځي پر دې باندې به کلیک کوې. ګوره زه دلته درېږم زه راځم ورته ګوره یو نوم لیکم سیسو زه دلته ورته لیکم چې زما نوم دلته ورته لیکم عبدالله دی او زه یو افغان یم. ګوره ګډوډه شوه که یم افغان دی او زه یو عبدالله زما نوم ګډوډه شو وینې ځکه چې مثلا په دې کې ما دا داسې لیکنه ولیکله چې انګلیش و پښتو ګډوډه ده وینې ګډه ده. نو اوس که تو غواړې چې یاره دا لیکنې سمه سي دا خو څه مشکل لري نو بیا به راسې ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې دا رایټ ټو لیفټ دی چې دلته یې کلیک پر وکړې. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې ورته لیکم چې زما نوم راځم ورته ګوره انګلیش ته اوړم دلته ورته لیکم چې عبدالله دی او زه یو افغان یم. ګوره سمه شوه که نه شوه زما نوم عبدالله دی او زه یو افغان یم ورته ګوره لیکنه سمه شوه. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې په دې شکل کې راځي که پر دې باندې کلیک وکړې په دې شکل کې راځي. نو دا د دې دپاره استعمالیږي که چیرې موږ وغواړو چې زه انګلیش یا پښتو لیکنه کوم دا د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. راځم د هغه څخه وروسته دا سورت ده. سورت داسې کار کوي ګورئ که زه راسم دلته ورته ولیکم چې عبدالله دلته ورته لیکم چې محمد یاسین او امان الله احمد بسم الله ثاقب ډاکټر نسیم وحید جاوید دا مې ولیکل. اوس ګوره دا لیکنه غیر منظمه را روانه. اوس که تو غواړې چې یاره ما دلته نومان ډېر لیکلي دي زه وایم دا نومان دي چې سي منظم دي راسي منظم دا رقم دی چې اول باندې د ای نومان راسي پسې د بي نومان راسي پسې د سی نومان راسي د ای نومان څه رقم اوس دا خو پښتو ده اول باندې د الف نومان راسي د الف نومان څه رقم دی راسي وایي اول باندې د هغه نومان راسي چې په الف شروع سوي پسې د هغه نومان راسي چې په بي شروع سوي پسې د هغه نومان راسي چې په ت شروع سوي لایې تر نهې تر یې پورې. او که چیرې انګلیش نومان وه نو بیا د اوله وار هغه نومان راسي که چې په الف شروع سوي په ای شروع سوي بیا د هغه نومان راسي چې په بي شروع سوي په سی ډي ای تر زیډه پورې سیسو دا عموما ورته ګوره دې دپاره استعمالیږي. نو دا چې ښکاري دا د سورت کار دی سیسو که زه اوس وغواړم چې یاره دا نومان دې منظم راسي ترتیب دې راسي دا دې دپاره چې استفاده کېږي. زه راځم ورته ګوره دا لیکنه ټول انتخابوم کنټرول ای راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم و دلته زموږ سره یو اسینډینګ دی بل چې دی ډیسینډینګ دی. اوس که راسي پر دې اسینډینګ باندې کلیک وکړې اوکې کې چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې د الف څخه ونیسئ تر چې پورې تر یې پورې الف باندې شروع سوي دا په الف شروع سوي دا په بي شروع سوي دا په سی دا په جیم دا په دال را روان تر چې پورې تر یې پورې. او که زه چې راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم پر ډیسینډینګ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا یې برعکس کوي ورته ګوره وینې د یس شروع سوله دلته زموږ سره ورته ګوره وینې دوه شیان دي دغه اول چې دی د ای څخه تر زیډه پورې دا دوم چې دی د زیډ څخه تر ای پورې یو اسینډینګ دی بل ډیسینډینګ دی. اسینډینګ د ای څخه تر زیډ ډیسینډینګ د زیډ څخه تر ای نو عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استعمالیږي یا اسینډینګ د الف څخه تر ای پورې ډیسینډینګ د ای څخه تر الف پورې برعکس کوي سیسو نو عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سیسو دا چې کارو دا عموما د سورت کارو موږ کولی چې دا چې کو استعمال کو د سورت لپاره سیسو دا کار کوي. او دغه څخه وروسته راځم دې ته دا چې د شو هایډ دی شو هایډ څه معنا لري زه که راسم ورته ولیکم چې مساوي رینډ شیفټ نیسم که اوس خلاص باندې مې کوي انټر مې کوي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې کنټرول ای دا لیکنه ټول انتخابومه بار که پر دې باندې کلیک وکړې د هر پاراګراف په سر کې موږ ته دغه رقم علامه راځي د په پای کې دغه رقم علامه راځي. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې وایي یو پاراګراف دلته ختم سو یو پاراګراف دلته ختم سو دلته دی هر یو جلا جلا دی.
که کلیک پر وکړې ورته ګوره ختم به سي، که کلیک پر وکړې را به سي. ورته ګوره وینې اوس دلته ورته ګوره هېڅ هم نشته. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم دا دی یو پاراګراف پر دا ځای کې ختم شو، یو پاراګراف دلته ختم شوی دی، دلته دی دلته دی دلته دی ورته ګوره دا دی. اوس نو که زه چې راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه لیکنې ته دوام ورکړم، اوس چې انټر دې کوي پاراګراف ختم سي، بس دلته ورته ګوره یوه علامه پاتې سي. څه عموما دا دې دپاره کار کوي. او که چیرې دا په کار نه وي نو ناست ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ، چې کله کلیک وکړئ برته به چې سي ختم سي. دا عموما دغه موږ ته رامعلوموي چې ستا پاراګراف پر دا ځای کې ختم دی، پر دا ځای کې دی، پر دا ځای کې دی، پر دا ځای کې دی. عموما دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. صحیح شو. راځه دا لاین ورته ګوره دې ځای کې څخه وینځته دې ځای کې پرې ورته ګوره دا ټول چې سو ختم سو. راځه ورته ګوره دې ته. اوس که زه چې راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې مای بوک دا مې ولیکئ. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم لیفټ خواته ده دې خواته دی، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره سینټر مابین سره راغلی، که پر دې باندې کلیک وکړې رایټ چپې خواته رستې خواته راغلی. ورته ګوره وینې دا لیفټ دی، الاین لیفټ چپې خواته دی، الاین سینټر مابینځ کې دی، الاین رایټ رستې خواته دی. هره خواته چې ته غواړې کې دې خواته غواړې که په مابینځ کې غواړې کې دې خواته غواړې، هره خواته چې ته دا لیکنه غواړې کولی چې واخیستل سي هغه به درته راسي. سو دا دې دپاره کار کوي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګورې جسټیفای ته. جسټیفای داسې کار کوي که زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه دا لیکنه ولیکمه، دا لیکنې مې دا دې ولیکنه، راځم ورته ګوره دا ټولې چې کوم انتخابوم یې. اوس که سیس پې کوي ورته ګوره دا لیکنه کې غیر منظمه روانه ده، دا لیکه کوچنۍ ده، دا غټه ده، دا کوچنۍ ده، دا غټه ده، یعنې کې غیر منظمه روانه ده. باره که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک وکړم دلته لیکلي جسټیفای، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې لیکنه چې شوله منظمه راغله. ګوره وینې بېرته راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کومه، چې کله کلیک وکړې ورته ګوره غیر منظمه شوله، که برته کلیک پر وکړې څه شو لیکنه چې شوه منظمه شوله. معنا الیکه چې تېر و بېر ول هغه برته چې سمه شوله خپل پر صحیح حالت باندې راغله. او که راسم ورته ګوره وینې دلته لیکلي جسټیفای لاو څه شو دا بیا داسې کار کوي چې د دغه لغاتو د دغه لغاتو په مابینځ کې فاصله اضافه کوي. اوس ورته ګوره وینې دلته لیکلي جسټیفای میډیم، پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره نکي فاصله چې شوې اضافه شول، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې جسټیفای های، که پر دې باندې کلیک وکړې تر هغه لا چې سي اضافه به سي. وینې دا دی هر څومره اندازه چې ته غواړې، که لږه یې ورته ګوره لږېږي، که ډېره یې ورته ګوره چې کېږي ډېرېږي، که تر هغه لا ډېره یې ورته ګوره تر هغه لا چې کېږي ډېرېږي. دا په تا پورې مربوط دی. صحیح شو. اوس ګوره د دې لغاتو د دې لغاتو په مابینځ کې ورته ګوره څونه کپاسیټي ډېره شوله. که پر دې باندې کلیک وکړې خو دغونه اندازه ده، باره که پر دې باندې کلیک وکړې لږه اندازه ډېرېږي، او که پر دې باندې کلیک وکړې تر هغه لا ډېرېږي. او که نه غواړې فاصلې نو پر دې باندې کلیک وکړه فاصلې به چې سي نه به ورکول سي. سو نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. صحیح سو دا دې دپاره کار کېږي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کوله دا درې دانې ووایي چې دا درې دانې څه کار کوي. صحیح سو دا دی بس.